ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا دې کې یې تړلې غټ سرکش شیطانان دي ځکه مؤمنان مسلمانان ترې په امان دي دې کې یې تړلې غټ سرکش شیطانان دي ځکه مؤمنان مسلمانان ترې په امان دي میاشت رمضان خو بس خالص د رحمتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا دې کې پرانستلې دروازې د جنتونو دي یو په هویا دې کې ثوابونه د منځونو دي یو په هویا دې کې ثوابونه د منځونو دي رب راله راکړه ښکلې میاشت صفتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا مرحبا 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 راغله روژه مرحبا 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 ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا واوره مسلمان له سوقي پکې خطا نکړي حق به د روژې ګوره په عمر کې ادا نکړي واوره مسلمان له سوقي پکې خطا نکړي حق به د روژې ګوره په عمر کې ادا نکړي حق به د روژې ګوره په عمر کې ادا نکړي میاشت رمضان په مسلمان د انسانانو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ټاکه پر اختیار باندې والله د برکتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا دې کې نازل شوی په جانان باندې قرآن دی خدای پاک رمضان له ډېر ورکړی اوچت شان دی دې کې نازل شوی په جانان باندې قرآن دی خدای پاک رمضان له ډېر ورکړی اوچت شان دی جبره میاشت د نازل د آیاتونو دا ډېره مبارکه ښکلې میاشت ثوابونو دا ډېره
دا ښکلی او په زړه پورې نظم وړاندې کیږي په اواز د ستاسو ورور عزیز الرحمن حقیار او شاعر دی محترم ماسټر جعفر علي.